من پخپل فکر پر هرون گندو من پخپل فکر پر هرون گندو من د زخمی وطن زخمون گندو من د زخمی وطن زخمون گندو من پخپل فکر پر هرون گندو من پخپل فکر پر هرون گندو من د زخمی وطن زخمون گندو من د زخمی وطن زخمون گندو هیواد مو کار غواړي پالنا غواړي هیواد مو کار غواړي پالنا غواړي مونږ په هنر سم غرونه ګندو مونږ په هنر سم غرونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو مونږ په خپل فکر پر هرونه ګندو مونږ په خپل فکر پر هرونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو چکړل کو پارو خراب فکرونه چکړل کو پارو خراب فکرونه مونږ د هغو خلکو فکرونه ګندو مونږ د هغو خلکو فکرونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو مونږ په خپل فکر پر هرونه ګندو مونږ په خپل فکر پر هرونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو اوس مونږ کړه تر اٹکا پوری اوس مونږ کړه تر اٹکا پوری د دې هیواد سرحدونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو مونږ په خپل فکر پر هرونه ګندو مونږ په خپل فکر پر هرونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو دلته تعلیم تا پرختیا ورکو دلته تعلیم تا پرختیا ورکو د نوی نسل خذهنونه ګندو د نوی نسل خذهنونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه ګندو مونږ د زخمی وطن زخمونه
نګندو مونږ په خپل فکر پر هرونه ګندو مونږ په خپل فکر پر هرونه ګندو مونږ د زخمي وطن زخمونه ګندو مونږ د زخمي وطن زخمونه ګندو لدې هېواد ته خانه پرتور کوو لدې هېواد څخه نفرت ورکوو مونږه د مینې نه جوړ پلونه ګنډو د زخمي وطن زخمونه ګنډو مونږ د زخمي وطن زخمونه ګنډو مونږ خپل فکر پر هرونه ګنډو مونږ په خپل فکر پر هرونه ګنډو مونږ د زخمي وطن زخمونه ګنډو مونږ د زخمي وطن زخمونه ګنډو عبد الجلیل جهاد یارتا وایما عبد الجلیل جهاد یارتا وایما مونږ په هنر باندې خیالونه ګنډو مونږ په هنر باندې خیالونه ګنډو مونږ د زخمي وطن زخمونه ګنډو مونږ په خپل فکر پر هرونه ګنډو مونږ په خپل فکر پر هرونه ګنډو مونږ د زخمي وطن زخمونه ګنډو مونږ د زخمي وطن زخمونه ګنډو دا خپل او رنگین زمزمه په आवाज وړاندې شول د ګران او محترم ورور ترانه خان الحافظ قاری روح الله روحاني زموږ د اړیکو د واتس اپ شمیره یاد لري 0 شپږ سو یو شپېته یو 550 بل شمیره د 0 اتاویا نه هڅلويخ یو څلويخ اتسوڅلويخ که غواړئ چې په الحافظ قاری روح الله روحاني باندې داسې خپل ترانه او نظمونه جوړ کړئ نو زموږ سره په دغه شمیرو رابطه وکړئ.